الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زه یم ریحان چالاک او تاسو ګورئ الکتریک ورک ان پوښتو. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې دنیا کې د هر شیز دپاره خپل پیمایشي او د هر شیز دپاره د یو پیمایش دپاره یونټ وي، چې لکه مونږ وګورو د زموږ سره 100 ګرام دی، لکه مطلب کیلوګرام دی یا کیلو دی، سیر دی، من دی، دړی ده، یا دغه شان ګز دی، میټر دی، سود دی، انچ دی، لکه مطلب مختلف پیمایش چې کومه دی په دې دنیا کې د هر شیز دپاره یو خپل خپل پیمایش وي. لکه څنګه کپړه مونږ ناپ کوو یا مونږ چېرته وریجې تلو، مطلب مونږ چې کومه دی دا کاونټیبل شیزونه چې کومه دي هغه مونږ پیمایش کوو. نو دغه شانتې د الکتریکل یعنې د بجلۍ دپاره هم مختلف چې کومه دی پیمایشي آلات راوتي دي او په هغې باندې خلک د بجلۍ میجرمنټ یعنې پیمایش کوي. او تاسو ته چې څنګه معلومه ده چې بجلي یو خطرناک فیلډ دی، ځکه چې دا نه خو مطلب ته په سترګو لیدی شي او نه ته ټچ کولی شي، بلکې که ته ټچ کوې نو دا تا څه کوي، بغمکی دی او خپې د لاګرې ته کوي. نو ګورئ دې خوا ما ته وګورئ، د دې دپاره چې کومه دی مختلف سوي لکه مطلب میجرمنټ ټولز وي، مطلب چې ته پې پیمایش کولی شي. نو دغه شان زما سره مخې ته یو ډیجیټل میټر پروت دی، په دې کې 2 قسمه وي، مطلب مختلف قسمونه په دې کې راځي. یو په دې کې انالاګ قسم وي او یو 2 ټایپس چې کومه دي هغه په دې کې زیات اهم دي. یو انالاګ وي، هغه سوی والا ستنې والا داسې چیزې راځي، او یو دا ډیجیټل میټر وي. نو راځو تاسو ته د دې د تعارف او انټروډکشن کوو. ګورئ د ټولو نه مخکې زموږ سره یو دا میټر دی، په دې کې دننه سوي او ورسره دا پراپس دي، دا کنیکټر دي، پراپس دي، پراپس ورته هم وایي. او دا د دې سره یو یوزر مینول دی، که تاسو په انګلیش باندې پوهیږئ نو دا ورسره هم وګورئ. ښه دلته به راشو، دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره د ټایټن کمپنۍ څه شی دی؟ ډیجیټل ملټي میټر دی. ښه را به شو دلته تاسو ګورئ، دلته موږ ته لیکلي دي په دې بیک سایډ باندې تاسو کتی شئ ډي سی وی لیکلی، بیا اے سی وی لیکلی، بیا ډي سی اے لیکلی، بیا ريزسټر لیکلی، او بیا ورسره او ایچ ایم لیکلی، بیا ډایوډ لیکلی، ټرانزسټر یې لیکلی، چې د دې شیزونو څه مطلب دی. نو راځئ په نننۍ ویډیو کې به په دې باندې څه کوو؟ ډسکشن کوو. ګورئ زموږ په بازار کې عام چې کم کاریګر دي هغه په انالاګ باندې زیات تر پوهیږي. لکه زه دا نه وایم، په زیات تر استادان په دې چې میټرو باندې هم پوهیږي ډیجیټل، خو ځینې کاریګر داسې دي چې هغه په دې باندې نه پوهیږي. دا ویډیو مې را جوړه کړه چې عام خلک په هم پوه شي، کو زما ویډیو تاسو در اخره پورې وکته، او کم کاریګر چې دي نو هغه به هم په دې ډیجیټل میټر باندې پوه شي. ښه نو ملګرو ګورئ دلته زموږ سره دا به مونږ په 4 سیکشنو کې دا تقسیم کو. یو زموږ سره دا میجرمنټ ایریا شو، دا کم پیمایشي، لکه مطلب د ډي سی وی لیکلی، اے سی وی لیکلی، لکه د دې څه مطلب دا شیزونه شو، او یو د کنیکټرو دا ځایونه شو، یو دا شو، یو دا شو. د ټولو نه مخکې راځو دې بټنې ته. دې بټنې ته سویچ وای، سلیکټر سویچ ورته هم وای او نوب ورته هم وای. کو تاسو ګورئ دلته د ایروکی دا نشان ورکړی دی، دا چې تاسو دلته په څه باندې سلیکټ کړئ، لکه زه دلته په 750 باندې سلیکټ کوم، نو تاسو به څه کولی شئ؟ د دې د پیمایش به تاسو ته هغه عقلزګي ته ورولي، کوم چې دا تاسو دغه د ایروکی چې کومه ده دا تاسو په کوم شیز باندې سلیکټ کړئ. ښه اوس به راشو، دا خو زموږ سره څه شی شو؟ سلیکټر سویچ شو، ناب شو. او دا زموږ سره څه شی دی؟ زموږ سره سکرین دی چې په دې کې به تا ته ریډنګ شو کېږي او هغه به پکې تا ته ښکاري. دلته به راشو او دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره میجرمنټ ایریا ده، پیمایشي آلاتو دپاره چې ته په کوم شي باندې سلیکټ کړې هغه تا د دې لپاره ستا د اسانتیا دپاره دا درکړي دي. او دا څه دي؟ دا زموږ دپاره د کنیکټرو دپاره د پراپس دپاره ځایونه دي. نو راځو ګورئ دلته تاسو ګورئ دلته لیکلي سی او ایم، یعنی مطلب کم مطلب څه دی؟ کامن، دا کامن یادوي. نو دلته دا تور تار چې کوم دی په پراپس کې زموږ سره څه دي؟ یو سور تار دی او یو تور تار دی، لکه مطلب یو رد دی او یو بلیک دی. نو دلته به تاسو دا بلیک دا تور چې کوم دی دا به دلته ولګوئ، دا کامن، دا به همیشه په دې ځای کې لګوئ. او دا سور چې دی دا به تاسو دلته په دې مینس کې لګوئ. دلته لیکلي وی او بیا یې لیکلی د او هم دا نشان دی، او بیا یې څه شی دی؟ ایم یې لیکلی، بیا ای. نو دا به تاسو څه کوئ؟ دا به تاسو په دې منځني کې ورکوئ. زه بیا تاسو وروسته پوهېږم چې دا به ولې په دې کې ورکوئ. نو راځو ګورئ دلته د دې ایریا نه به شروع وکړو، د دې طرف نه. ګورئ دلته یې څه شی لیکلي؟ 750 یې لیکلی او 200 یې لیکلی، او دلته یې لیکلي اے سی وی. د دې اے سی وی څه مطلب دی؟ ګورئ دا زموږ سره څه دی؟ اے سی ولټیج دی. څه دی؟ اے سی ولټیج. په دې باندې مونږ څه کولی شو؟ په دې باندې مونږ اے سی ولټیج چې کومه دی میجر کولی شو او هغه پې پیمایش کولی شو. لکه ګورئ دلته زموږ سره دا څه دي؟ د 200 نه والی او د 700 پورې په دې باندې ته څه کولی شي؟ اے سی ولټیج چې کولی شي. دغه شانتې را به شو دلته ډي
سی ای لیکلی ډي سی ای مطلب دا دی د دې امپیر دی څه شی دی دا زموږ سره امپیر معیار کوي لکه مطلب په دې باندې ته امپیر پیمایش کولی شي دلته ګورئ 10 امپیر دی 200 او دا ام چې دی دا میلی امپیر دی دا د امپیر وړۍ کوي دا مطلب تاسو پای باندې دا کولی شئ ښه بیا به راشو دې ته وګورئ دلته لیکلی دي HFE مطلب دا دی دا د ټرانزسټر دپاره د ټرانزسټر دوه قسمونه دلته تاسو ته لیکلي دي PNP او NPN دا دوه ټرانزسټر او دلته لیکلي دي E او CB یعنی بیس کلیکټر او ایمیټر دا مطلب د ټرانزسټر قسمونه دي هغه بیا تاسو ته ووایم او چې کله مې په هغې باندې بیا تاسو ته چیک ان کوو په دې میټر باندې د ټرانزسټر نو هغه به تاسو ته ووایم دلته لیکلي دي ګورئ دا یې سکویر ویو آوټپوټ مطلب دا تاسو ته دلته په دې باندې هم درکړي که تاسو دا وګورئ ګوره ته دا دې څه شو دا دې لیکلي دي سکویر ویو آوټپوټ دی ورکړي دي خو دا زموږ سره آیسولوسکوپ نشته چې په دې باندې تاسو ته مونږ د دې پیمایش کړی وي او دلته به راشو دای څه لیکلي دي دلته ګورته دا زموږ سره یو ډایوډ دی او یو کنټینیویټي ده ډایوډ مطلب دا زموږ سره دا یو داسې کچ غونډه کې شیز وي تور بلیک کلر کې وي په هغه زموږ سره څه چل کوي هغه زموږ سره د اے سی نه ډي سی ته چې کومه دی دا کرنټ دا بجلی اړی او بل کار یې صحیح زموږ سره دا مطلب ریورس چې کومه دی بجلی نه پرېږدي او کنټینیویټي څه وي کنټینیویټي زموږ سره دا وي چې ګورئ دا زموږ سره یو دوه پراپس دي تاسو د دې د اواز اورئ لږ یې رانږدې کړم چې تاسو پوه یم شئ اواز یې په صحیح طریقه واورئ ګورئ دا څه وي دا کنټینیویټي وایي تسلسل ته مطلب دا دی چې لکه یو وایر دی یو تار دی هغه په منځ کې کټي تاسو به پرې د هغې کنټینیویټي څنګه معلوموئ چې مطلب دا تار خو چېرته کټ نه دی یا چېرته تاسو د یو شیز شارټ پې چیک کوئ نو هغه پې هم تاسو څه کولی شئ چیک کولی شئ ښه بیا به راشو دلته د او هم دا نشان یې ورکړی دی دا نشان یې ورکړی دا ټوپۍ غونته کې دا څه دی دا زموږ سره او هم دی دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره او هم دی په دې باندې تاسو رجسټر یې چیک کولی شئ دلته به زه ولیکم څه شی رجسټر نو په دې دا چې کله تاسو دې ته راولئ ګورئ دلته یې لیکلي مختلف زموږ سره لیکلي دلته لیکلي 200 مطلب دا د رجسټر ویلیو ستاسو ونه ده د 200 نه واله او تاسو د 2000 کې پورې څه کولی شئ په دې باندې ریډ کولی شئ دلته لیکلي دی ګورته 200 بیا 2000 بیا 20 کې بیا 20 کې او بیا 2000 کې مطلب د مختلف ورکړي دی د دې کې پورې تاسو څه کولی شئ رجسټر یې څه کولی شئ یا په دې باندې ریډ کولی شئ نو دغه خو زموږ سره وشو اوس به راشو دلته لیکلي دي DCV مطلب دا دی دا د ډي سي ولټیج دپاره دی یو خو اے سی ولټیج الټرنیټینګ ولټیج لکه یو زموږ سره دوه کرنټ یو ډایرکټ کرنټ یو او یو الټرنیټینګ کرنټ دی نو دا زموږ سره څه دی ډي سي ولټیج دی ښه نو رالو دا زموږ سره ډي سي ولټیج دلته تاسو ته لیکلي دی 200 ملی ولټیج 2000 ملی ولټیج 20 ولټیج 200 ولټیج او 1000 د 1000 ولټیج پورې چې دی هغه تاسو په دې باندې څه کولی شئ په دې باندې تاسو ریډ کولی شئ هغه په دې باندې تاسو کتی شئ ښه اوس به راشو دلته مونږ دا یوه خبره هیره کړه دلته ګورئ تاسو هیره خو نه کړه خو لکه اخرې ته مې پرېښې ومه چې تاسو بیا په صحیح طریقه پوه شئ دلته تاسو ته ښکاري ګورئ ورته دی لیکلي دی دی ډي سي دا ګورئ که دا کیمرې صحیح راوالي دی خو ګورئ دا یې لیکلي دي ډي سي لکه مطلب 10 یې لیکلی یعنې 10 یې لیکلی بیا اے لیکلی بیا ډي سي نو دا زموږ سره څه شی دی 10 امپیر ډي سي دی مطلب دې سیکشن ته وګورئ دې ځای پورې نه دی لکه د دې ځای پورې دا سیکشن چې کومه دی دا ایروکي باندې تاسو په دې باندې د دې ځای پورې څه کولی شئ ریډ کولی شئ په دې پراپس کې چې کومه دی دا تاسو په دې باندې ولګوئ او په دې منځ کې دا پراپس لګېدلی وي دا کنیکټر نو تاسو د دې ځای پورې ریډ کولی شئ خو چې کله تاسو 10 امپیر ډي سي چیک کوئ لکه مطلب سیوا امپیر والا چیک کوئ نو به څه کوئ دا پراپس چې کومه دی دا سوریو دا بیا تاسو دیو ته رااړوئ د دې منځنۍ به یې څه کوئ دا به دیو ته رااړوئ ګورئ دا یو خو چې کومه دی دا منځنۍ دا زموږ سره د ولټ دپاره دی او د رجسټر دپاره دی او د امپیر دپاره دی
او د وړوکي امپیر دپاره دا زموږ سره د غټ امپیر ده. نو که تاسو د 10 میکزیمم امپیر پورې چې کوئ نو هغه به سیجل کوئ نو هغه به بیا دیبل ته راړوئ. که تاسو دا په دې منظمي کې ولګوئ نو دلته تاسو ته لیکلی شي انفیوزډ، مطلب دا دی چې دا به خرابېږي. انفیوزډ کېږي په بلاسټیکي کې به دې کې چې کوم دوی دا کم سرکټ په کومه طریقه جوړ کړی دی نو دا به خرابېږي. نو دا و زموږ سره د ټایټن ډیجیټل میټر چې کومه دی انټروډکشن او تعارف. نو تاسو ته ما څومره په اسانه طریقه باندې د دې د انټروډکشن وکړو، په را روانه ویډیو کې به انشاءالله بیا چې کومه دی په دې باندې میجرمنټ وکړو پیمایش. اوس خو صرف تاسو پوه کړئ چې دا په دې طریقه باندې کار کوي او دا شیز پکې د دې دپاره استعمالیږي. بیا په دې باندې ډي سي ولټیج، اي سي ولټیج او دغه شان رجسټري او دغه چې کومه دی امپیر دا به پې چیک کړو. نو زه امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خوښه شوي وي. دا ګورئ دا ویډیوګانې چې زه جوړوم په دې باندې ډېر ټایم لګي، نو تاسو مهرباني کوئ دا د خپلو ملګرو سره شیر کوئ چې هغوی ته هم څه پیدا واخلي. اوس په اخره کې به راشو او د دې پرایس یعنې قیمت په تاسو ته ووایو. دا تقریبا په 400-450 روپۍ باندې ما 4-5 میاشتې مخکې اخیستی. اوس چې په مارکیټ کې د دې کم پرایس دی یعنې قیمت دی د پیسو هغه زموږ سره 500 روپۍ دی. نو دا د دې پیدا سره دا سپک هم دی او بله دا چې دا ارزان دی. نو تاسو کولی شئ چې ځان له دا واخلئ او ښه په اسانه طریقه باندې په کور کې بیا پیمایش یا ولټیج وسوي هغه تاسو چیک کولی شئ. نو ما د اجازت راکوئ، په لوی الله مو سپارم. د الله